کله سړی مړ سي قبر کې کښېږدي نو بیا د ده سره حساب کېږي، حساب د درو سوالو په جواب سره. نو الله جل جلاله وایي چې دا وخت خو نږدې ده، په ډېر کم وخت کې سړي ته مرګ راځي. سړی په ډېرو اوږدو فکرو کې، اوږدو چرتو کې وي، مرګ ناڅاپه راشي. هر سړی د سبا او د بلې ورځې حساب کوي، څوک دکان ته حساب کوي، څوک تجارت ته حساب کوي، څوک مزدورۍ ته حساب کوي، څوک د چوکۍ خوبونه ویني. دا مسله له هر چا یره ده چې مرګ به راځي، ناوله د دوه کسان به راځي له ما څخه به د درو خبرو سوال کوي. دا اول سوال ده چې دا ملایکه یې کوي، من ربک. دا سوال به اول کوي چې رب دې څوک. دلته چې ستا د هر چا پر طاقت باندې یقین و نو ته به بیا په هغه جواب ورکوې. که ستا خیال دا و چې زما تمام رزق زما و د اولاد و د ښځې له دوکانه ده نو تا ته د خپل دوکان رب معلومیږي. که ستا خیال دا و چې زما رزق په چوکۍ پورې تړلی ده نو بیا هغه رب در معلومیږي. او که ستا خیال دا و چې زما د رزق فیصلې په اسمان کې کیږي، هلته بدلیږي، هلته پر لهوري. دلته دا ماضي زما په سترګو کې اسباب دي، موثر نه دي. نو بیا به هلته ته دا جواب ورکوې چې زما رب چې و الله. دویمه پوښتنه به دا کېږي چې ما دین وکړه، په کوم دین کې وې؟ اوس که ستا چیرې دلته په دنیا کې فیصله و مشغله دا وي چې زه یو مسلمان سړی یم، د مسلمان پر چم به ژوند تېروم، او دا ستا مسلماني دونه موثره وي چې ډېر کارونه په تا دغه مسلماني کوي، او دا داسې موثره وي چې ډېر کارونه په تا دغه مسلماني پرېږدي. له یو سړي سره دې د خیانت اراده وي، ډېره غټه ګټه هم په خیال کې درځي. مسلماني را مخته سي چې ته په حیثیت یو مسلمان څه خیانت وکړې، دا غلط کار دی. ډېره غټه ګټه، ظاهره ګټه کنې ګټه خو نه ده، دا له لاسه ورکړې د مسلمانۍ په خاطر. او داسې چې څونه ستا ضرورت وي، څونه ستا مصروفیت وي، چې کله د جماعت د لمانځه وخت راغی هغه کار دغه نیمګړی پرېږدې، او که تا د یوه من په ټاټو دپاره چې ګراک راته ولاړ و لمونځ دې پر ورکوي، نو بیا خو ته د خپلې هواو د خواهش تابع یې، د دین تابع نه یې. نبی علیه الصلاة والسلام وایي تر هغه وخته پورې سړی په حقه مؤمن نه ده، تر څو پورې چې زه تر پلارو، تر مورو، تر ځانو، تر ټولو خلکو ورته محبوب نه شوم. چې چیرې ستا د ځان او د نبی علیه الصلاة والسلام د راوړي دین تقاضاوې سره مقابلې شوې. ستا د ځان تقاضا یوه وه، د دین تقاضا بله وه. تا د دین تقاضا له مخه کړه، د ځان دا دې شاته کړه. ستا د اولاد غوښتنه یو رقم وه، د دین غوښتنه بل رقم. تا د دین غوښتنه مخته کړه، د اولاد غوښتنه دې شاته کړه. ستا د کور د بیبي غوښتنه یو رقم وه، د دین بل رقم. تا د بیبي غوښتنه شاته کړه، د دین غوښتنه دې مخته کړه. د ټولنې تقاضا یو ډول و، خلکو یو څه درڅه غوښتو، دین بل څه درڅه غوښتو. تا خلک خفه کړو، د خلکو غوښتنه دې شاته کړه، دین دې مخته کوي. دغه سړی چې دا هغه کامل مؤمن دی. په هر آن کې دی له ځانه سره حساب کوي، له سترګو سره حساب کوي چې زه یو مسلمان یم، دا سترګې ما ته امانت سپارلې شوي دي. نو دا پردی امانت ده، ما یې پوښتنه کېږي غلطې باید نه کړم، مستعمل امانت کې خیانت بیا ډېر بد کار دی. داسې د لاسو، د غوږو، د خولې، د ژبې، د دماغو، د فکر، د چورتو، د زړه. نو هر آن د دغه امکان شته چې دا امانتونه الله تسلیم کړي. هر وایي د زړه علمه پر راغله، فشار یې لوړ شوی، اوس ټکر وسو، پلاني وسو، چاودنه وسوه، دا خو ته وینې د روغ خلک روان دي. نو چې سار دې سترګې له خوبه راروړې شوې، ستا دغه وظیفه شروع شوه چې ته پر دغه خپل بدن باندې څار کوې.
تر څو پورې چې ماښام په بستره کې وغځېدې پر سر دې تلتک راکش کوي وسله ځانو سره حساب وکړه. حساب چې دې وکړئ په ډېر انصاف باندې د خپل عقیدې په رابطه باندې چې ستا په دې ورځ کې اعتماد د الله پر الوهیت و که پر اسبابو. دا حساب چې دې وکړئ که چیرې داسې و چې په حساب کې صحیح راځي الله جل جلاله ته حمد ووایه. که تاسې شکر ادا کوو الله وایي زه زیادت درکوم. او که چیرې غلطۍ سوې وي په دغه بستره کې چې له تا و له الله ما سوا بل څوک آل نه لري الله ته به توبه وکړي چې یا الله غلطي سوې ده ته مې معاف که او د بل وخت دپاره د طاعتو توفیق راکړه. او کوشش به په دا بله ورځ کوې چې پرون په کمو ځایو کې غلط سوی وم نن هغه غلطي ونسي. اوس نو زموږ ستاسې په مخ کې لوی مرشد لوی هدایت کوونکی صادق او رښتونی هدایت کوونکی نبی علیه الصلاة والسلام. په نبی علیه الصلاة والسلام سي اقتدا وکړه دا ټولې توصیې هغه درته پرېږدي. نو که چیرې دغسې زندګي په دنیا کې یو سړي تېره کړې وي نو هغه خوا د 24 ساعته د شواروز اسلام مخته وي دی په پسې وي چې اسلام کمې ښوونې کوي دی په هغه عمل کوي. دغه سړی بیا د دویم سوال جواب هم ډېر اسان ورکوي. دویم سوال خو منکر و نکیر چې راځي هغه دا سوال کوي چې وما دینک دنیا کې د کم قانون لاندې دی ژوند کاوه. نو ته به ورته ووایې چې په دنیا کې خو زما دین اسلام و زه د اسلامي قانون تابع د مسلمان دپاره قرآن مکمل ضابطه حیات په دغه یوه توري پورې د ټول وخت کامیابي و ناکامي غوټه او د دغه سوال جواب دلې زده کېږي. که د دلې دغه غم در سره و چې شکل میم د مسلمان د مسلمان په شکل کې ښکاره سي عقیده میم د مسلمان وي عمل میم د مسلمان وي اخلاق میم د مسلمان وي دا کوشش دې کاوه نو بالته ورته وایه چې دین الاسلام. او که هغسې نه و نو بیا والله اعلم چې په دې جواب کې به کامیاب کېږي او دا جواب بار سړی ورکوي هلته بیا دا کیسې نشته.